ریوکا په کورنۍ کې کله کله د سحري ټول ښار چپ وي، دکانداران لا نه راغلي او رومي فوجیانو خپل ګش نه شروع کړي. لکه څنګه چې د نور ګرمۍ سره د سحر یخه هوا ختم شي، نو دغه شان د سحر خاموشي په شور او کړاو کې بدل شي. دا پته راته نه وي چې نننۍ ورځ به څنګه وي. نو د لارې نه خوښې خوښې مونږ ولې پټي د مخې نه لر شې. راځه چې د مور ملګري راولو. واپس شې واپس شې. ته ورشو ګوره. مریم څه چل دی؟ د مور طبیعت خراب دی. څه چل دی لوري؟ د هغې ټوخي سره وینه راځي. نوها ما ته ووایه د ټوخي سره وینه د کله نه راځي؟ هم نن شروع شوه. سارا وی ډېره تبې ده. ترور راتلو دپاره مننه. ستا مور څنګه ده؟ ښه نه ده. ستا تپوس یې وکړو نو ځکه مې مریم درولېږله، خو اوس یې نشم راویښولی. نو ته اوس لاړ شه. نه پوهېږم چې څه وکړم. ښه ده چې دې خبر کړم. سخته تبې ده. مریم لوري په یو لوښي کې اوبه راوړه او تولیه هم راوړه. داوده دا ته څه کې؟ هیڅ هم نه، زه واپس بارځم. په دې کپړه خو وینه ده. نو ستا پیسو داوده داوده دې سره به تبه کمه شي. مریم راځي چې مور له دې دوا وکړو. خدایه موږ شکر کوو چې موږ د عیسی په نوم ستا په در کې ولاړ یو. زه شکر کوم چې ته زموږ جړه او فریاد اوري. موږ د لیلا خور دپاره دعا کوو. موږ ستا نه دا دعا کوو چې ته د دې درد او ټول تکلیف ختم کا. خدای دې له شفا ورکا. شکر کو چې ته د دې سره زموږ نه زیاته مینه کې. موږ لیلا خور د عیسی په نوم ستا لاسونو ته سپارو. آمین. کله چې زه مور دپاره دعا کومه نو پته نشته چې خدای زما اوري که نه. دا ولې؟ پته نشته. زه شرمېږم. زه څنګه د خدای نه دعا غوښتی شم؟
خو مریم عیسی پخپله پسولی زمونږ شرم اوچت کو او پخپل نومې د خدای په حضور کې د ودرېدو جوګه کړو. خو زه ستا او د مور په شان نیکه نه یم. څوک هم دومره نیک نشته چې د خدای حضور ته راشي، خو هغه د عیسی په قربانۍ زمونږ دپاره لاره تیاره کړې ده. دې لوښي کې دې اوبو ته وګوره، د یو څاڅکي وینې او ګند سره دا ټولې اوبه څښا شي. نو لورې دغه شان ګناه هم ده، که هغه وړه وي او که غټه. خدای تعالی پاک او مقدس دی. هغه ګناه نشي برداشت کولی. څنګه چې دا ویلنې اوبه پاکوي، نو خدای پاک مونږ د عیسی د مرګ او راژوندي کېدو سره پاکوي. ګوره مریم لورې، عیسی مسیح پاک او بې ګناه، خو هغه زمونږ د ګناه سزا او ناپاکي په خپل ځان واغسته. د هغه د مرګ په وسیله مونږ پاک شو او هغه بیا راژوندی شو. خو هغه مونږ د ګناه، مرګ او شرم نه خلاص کړو. اوس د خدای سلامتي زمونږ سره ده او مونږ دا سلامتي اله قبلو کله چې مونږ لوس کړی شوی مسیح او د هغه قرباني قبلو. څنګه چې تا وکړل مریم، هغه ستا اوري او تا سره مینه کوي. مریم مور دې څنګه ده؟ او رفقې، امید دی چې ښه به. او موسی، امید دی ته به هم ښه یې. दाजी तबे ओस लगा कमीगी त्रोरिया ډیر خیال وساتو. دا ښځه ولې دلته ده؟ درته مې ویلي نه دي څه چې دا ښځه او د دې خاوند به دلته نه راځي؟ خو داجي هغه د مور ملګرې ده، هغه یوه نیکه او هوښیاره ښځه ده. خو زمونږ په شان نه ده. خاوند یې محصول اخلي رومیانو دپاره، او هغه د عیسی ناصري منونکې ده. दाजी मोर रातो हुई ची अगर आवला. हाँ څه چل دی؟ زمونږ په دوه سپیانو د شپې حمله شوې ده او په دې کې مونږ ته ستاسو لاس ښکاري. زمونږ لاس؟ دا ناممکنه ده. موږ ښه خلک یو، قانون منو. تاسو مجرم له پناه ورکوئ خوښه. دلته څوک مجرمان نشته. تالاشي واخلئ. خپل وخت مه ضایع کوئ. دننه صرف زنانه دي. زه ټوله شپه کورم، زما زوی او زما زوم. دننه وګورئ. موږ رمې سرو پټي کې. دننه مه ځئ. ښځه مې ډېره ناجوړه ده. راځئ، مونږ به بیا راځو. وای زویا بیا یې څه کړي دي؟ هیڅ نشته مورې، هغوی لاړل.
زه ورله دوا کوم دوا ورله کوم ما سره هم غم دی ډیر ضدي او خود سره دی مور خو بیماره ده پکار دی چې هغه د کور ذمہواری واخلي د کور خیال وساتي خو هغه موږ له نور مصیبتونه ګوري صرف د خپل ځان سوچ کوي خدای به څنګه هغې سره مینه وکړي څوک چې د ښه کارونو کولو نه مخ اړوي یو ځل عیسی د یو خودغرضه ځوان کیسه وکړه چا چې صرف د خپل ځان سوچ کولو د هغه زوی غوښتل چې خپله حصه میراث واخلي پلار یې خوشحاله نه و خو بیا یې هم د زوی خبره ومنله نو هغه د خپل مستقبل ښه کولو دپاره بل ملک ته لاړو خو ډېر زر هغه ځوان خپل مال په بد چلنۍ دوړه کو هغه ضرورتمند شو ملګرو پرېښودو او اوږې شو نو هغه څه وکړل هغه د خپل پلار رایاد شو هغه ته د خپل پلار سخاوت او رحم رایاد شو چې د هغه د پلار نوکران ښه ډېر خوراک لري او هغوی هلته ښه په سکون کې دي هغه کور ته د تلو اراده وکړه او خپل پلار ته به ووایي پلاره زه ستا او د خدای ګناهګار یم زه ستا د زوی ویلو قابل نه یم نو ما خپل ځان سره نوکر کا خو زوی لا ډېر لرې را روانو چې پلار یې د هغه طرف ته ورمنډه کړه هغه ورته غاړه وتو او ښکل یې کو او بیا هغه نوکرانو ته ووی زر شئ یوه ښه چوغه راوړئ او ور په غاړه یې کوئ ګوتمه او سپلی ور واچوئ او یو څو ربسخې حلال کړئ او راځئ چې خوشحالي وکړو ځکه چې زما دا زوی مړو خو اوس بیا را ژوندی شو دی ورک و خو اوس بیا وموندلی شو د هغه پلار هغه قبول کسو هغه خو د زوی د راتلو په انتظار و ستا په خیال خدای د داود په انتظار دی او لورې خدای پاک خو هغه لټوي حیرانه یم چې پلار به داسې زوی قبول کړي چې دومره بد کارونه یې ټول عمر کړي د هغه زوی د شرم کارونه وکړل خو پلار هغه معاف کو زما په خیال زوی هم ډیر همت وکړو چې کور ته واپس لاړو او خپل پلار ته مخامخ شو خبرې چې زه اوس کور ته لاړه شم ګینې خاوند به مې راپسې ګرځي نن به ته ډېره ستړې دا ستا او ستا د کورنۍ دپاره ډېر سخت وخت دی خو ما زده کړي چې موږ په ګرانو حالاتو کې هم د خدای پاک په ذات او کلام باندې امید ساتلی شو مریم دا ستا دپاره دی یشیا نبی د دې امید ذکر داسې کړی دی چې کله خدای راشي نو صحرا هم خوشحالي کوي که مور ته دې د مدد ضرورت وي نو ما پسې راشه ټیک ده ډېره مننه د دې هر څه دپاره
تاسو د کم یو کردار پشان یې او په څه وجه؟ خلک ولې دا شک کوي چې خدای پاک دعا اوري او کنا؟ د مریم په نظر کې ریوکا او لیلا دواړه ښې ښځې دي. نو ستاسو په نظر کې څوک څنګه ښه جوړېدی شي؟ مونږ څنګه د خدای پاک رضا پوره کولی شو او دا معلومولی شو چې هغه زموږ دعاګانې اوري؟ د ورک شوي زوی دا کیسه مونږ ته د خدای پاک په هکله د څه ښودنه کوي.